که چېرته ته غواړې چې حج وکړې او د حج اراده لري نو دا څلور خبرې هغه ډېر زیاتې ضروري دي ستا دپاره. ځکه حج چې دی دا د لویو عبادتونو نه دی او د اسلام د ارکانو نه پنځم رکن دی. الله سبحانه وتعالى فرمای ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى په هغه خلکو باندې حج فرض کړی دی څوک چې د هغې وس او طاقت لري. من استطاع إليه سبيلا نو دا چې دی ډېر لوی عبادت دی او د انسان مال پورې د انسان بدن پورې تعلق لري. نو چې انسان خپل مال مصرفوي، انسان خپل بدن چې دی ستړی کوي، نو په کار ده چې د دې څلور خبرو ډېر زیات خیال وساتي، هسې نه چې هغه معقوله شي چې هندو ستړی او الله ناراضه. محترم ورونو، اولنۍ خبره چې ډېره زیاته ضروري ده د یو حجي دپاره هغه دا ده د ښو ملګرو انتخاب. باید چې کوم ډله کې ته ځي، کوم ګروپ کې ته ځي، نو داسې ګروپ انتخاب کې چې هغه خلک ښه وي، د الله سبحانه وتعالی نه ویریږي او ځان چې دی د ګناهونو نه ساتي. کله کله داسې په یو ډله کې داسې کسان یي چې هغه ځان د ګناهونو نه ساتي، غیبت کوي او یا نور ګناهونو کې اخته وي. که چېرته ته هغې باندې چوپ پاتې شي نو ستا حج ته هم په دې کې نقصان رسېږي او ته په دې کې ګناهګار یې. نو د ښو ملګرو انتخاب چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چا چې الله سبحانه وتعالی دپاره حج وکړه او ځان یې وساته د هغه ګناهونو نه چې هغه ژبې پورې تعلق لري، مثلا غیبت نه ځان وساته، بهتان نه ځان وساته، د کنځلو نه، د یو بدې خبرې نه، د خپلې ژبې نه چې دی بل مسلمان ته ضرر ونه رسوو او د عامو ګناهونو نه ځان وساته، نو دا انسان به واپس کېږي داسې لکه دا څنګه چې د مور نه پیدا شوی دی. یو انسان چې هغه د مور نه پیدا شي نو هغه پاک وي د ګناهونو نه، نو دا انسان هم په حج سره چې دی د ګناهونو نه پاکېږي. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قبول شوی حج دپاره بدله نشته دی مګر جنت. د جنت نه غیر دې دپاره بله بدله نشته دی. نو دا خبره هم یاده کوي چې د حج د قبلېدو دپاره دا څلور خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. اولنۍ اخلاص، دا به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی دپاره کې، په دې کې به نوم ریاکاري دا موجوده نه. ځینې خلک چې دی هغه دې لپاره حج کوي چې خلک راته حاجي ووایي، حاجي صاحب، او زما د نوم سره چې دی الحاج هغه زیات شي. زموږ په معاشره کې چې دی د حاجیانو ډېر زیات قدر کېږي. نو ځینې خلک د شهرت دپاره، د ریاکارۍ ځان ښودنې دپاره، د نوم دپاره چې دی حج کوي. نو دغه خلکو نه الله سبحانه وتعالی د حج هغه نه قبلوي. نو اولنۍ شرط چې دی هغه اخلاص دی چې دا صرف او صرف د الله رضا دپاره وي، نور مقاصد او اغراض به په دې کې نه وي. دویم متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، ځکه دا حج دی دا د عباداتو نه دی او هر عبادت کې چې دی دا شرط دی چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. دریم شرط چې دی هغه دا دی چې دا ستا مال دا به د حلالو نه وي. هر هغه عبادت چې د هغې بنیاد په حرامو باندې کېښودلی شي هغه الله سبحانه وتعالی ته قابل قبول نه دی. که چېرته ستا مال هغې کې د یتیم حقي، د غریب حقي، د مظلوم حقي، او ستا دا کم جیداد او کم مال چې دی دا په حرامو باندې جوړ کړی، نو الله سبحانه وتعالی ستا عبادتونه بیا نه قبلوي. نو د حج د قبلېدو دپاره مهم شرط چې دی هغه دا دی چې کومه پیسو باندې ته حج کوې دا به د حلالو نه وي، دې کې به د بل چا حق نه وي. دغه رنګې محترمو څلورم شرط چې دی هغه دا دی چې حاجي به ځان ساتي د حج په دوران کې د ګناهونو نه. ګناهونه چې هر وخت کې انسان ته ضرر ورسوي، د انسان نیک اعمال بربادوي، لیکن په حج کې دی چې دی ډېر زیات اهتمام د دې پکار دی چې انسان نه ګناهونه ونه شي او په ګناهونو په وجه باندې د حج ته ضرر ونه رسېږي. دویمه خبره هغه هم ډېره زیاته ضروري ده، هغه دا ده چې ډېر خلک هغه غواړي چې د دې د یو مړي نه هغه حج وشي، نو بیا دې لپاره یو وکیل مقرروي، یو نائب مقرروي او هغې ته په هغې باندې اجرت ورکوي. نو دا خبره تاسو له ډېره زیاته ضروري ده. اولنۍ چې تاسو څوک انتخابوئ دې لپاره چې ستاسو د پلار یا مور یا ورور او یا نورو اقرباو نه هغه حج وکړي، نیابت وکړي، نو باید هغه د حج په احکامو باندې پوهه وي. که یو جاهل انسان ته مقرر کړي هغه د حج احکام نه پیژني، ارکان واجبات نه پیژني، نو هسې نه چې دا ستا پیسې هغه ضایع شي.
دویمه خبره چې هغه دلته ډیره زیاته ضروري ده هغه دا ده چې باید مونږه داسې یو کس مقرر کړو چې هغه کې تقوا وي د الله سبحانه وتعالی یره پکې موجود وي. ځکه ډیر خلک هغه داسې پیدا شول چې هغه په یو ځل باندې د 15 کسانو نیابت کوي په حج کې، نو د هغې صرف او صرف مال هغه مقصود وي. هغې دا مقصود نه وي چې د انسان حج به قبول شي که قبول به نه شي، داسې نه چې زما د کارونو زما د اعمالو په وجه باندې د انسان حج ته نقصان ورسېږي، نه، د هغې مقصد صرف او صرف پیسې. نو چې کله ته یو نائب مقررې یو وکیل مقررې نو هغه کې دا دو صفات ډیر زیات چې دی هغه د هغې اهتمام وکړه. یو هغه دا دی چې هغه باید عالم وي، د حج په احکامو باندې پوهه وي. دویم د هغې کې د الله یره موجود وي چې د الله نه یریږي او ځان د هغه کارونو نه د حج په دوران کې وساتي چې هغې سره حج ته نقصان رسیږي. درېیمه خبره هم ډیره زیاته ضروري ده هغه دا ده چې کوم خلک چې هغه خپل ژوند کې د حج اهتمام نه کړي، د باندې حج فرض شوی او د ده نه چې دی همداسې غافله پاتې شوی او د انسان وفات شوی، نو د دې کوم ورثه چې دي او خپلوان چې دی له پکار دي چې د ده نه حج وکړي. د ده نه کوم مال چې پاتې شوی دی چې هغه د حج لپاره کافي وي، نو باید د دې د مال نه د ده دپاره چې دی هغه حج وکړي. د باندې د الله سبحانه وتعالی حق چې دی هغه پاتې دی. نو برابره خبره ده که د انسان وصیت کړی په دې باندې او که نه کړی، نو په خپلوانو باندې دا لازم دی چې د دې د مال نه هغه حج وکړي د ده دپاره. څلورمه خبره هغه دا د محترمو که یو انسان هغه باندې داسې حالت کې حج فرض شي چې هغه کمزوری وي، بدني طاقت نه لري، نو بل کس چې دی هغه د ده نه حج کولی شي. یوه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او پوښتنه یې ترې وکړه: ای د الله نبي، زما پلار باندې په داسې حالت کې حج فرض شه، د حج فریضه په داسې حالت کې راغله چې هغه بوډا شوی دی، کمزوری شوی دی او هغه سورلۍ باندې نشي کېناستلی، نو آیا زه د هغې نه حج کولی شم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل او ته د هغې نه حج کولی شي.